الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تیر ورځم د سیرت په درس کې د نبی علیه الصلاة والسلام ځینې احوال بیان کړل. دا احوال ابي طالب اوریدل او د دینه خبرېده. نو ابي طالب په دې باندې پوه شو چې په هر شکل باندې وي چې هر څومره د مکی د مشرکینو وسه کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی نه پرېږدي. نو په دې خاطر ټول خپلوان راجمع کړل او هغوی ته یې ویلې چې ګوره مشرکین اصلا دوی کوم داسې کسانو چې مشرکانو، خو مطلب دا چې دغه د مکې چې کوم قبایل دي دا غواړي چې نبی علیه الصلاة والسلام قتل کړي. نو تاسې ما سره څوک ودرېږي؟ ټول ورسره ودرېدل، کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ترونه و خپلوان و غیر د ابي لهب نه. ابي طالب د دوی نه د کعبې شریفې سره وعده واخیسته چې تاسې به د نبي علیه الصلاة والسلام دفاع کوئ. په دوی کې مسلمان هم و، په دوی کې کافر هم و، ځینې کسان داسې و چې په نبي علیه الصلاة والسلام ایمان نه راوړی، خو بیا هم هغه د عربو چې کوم غیرت هغه ورکې موجود و. نو دوی ویل چې زمونږ د قوم سړی یو څوک وژني نو هغه په دفاع کې مونږ ودرېږو. کله چې د مکې مشرکین دې نه خبر شو، یو خو دا چې حمزه رضی الله عنه ایمان نه وړو، دغه رنګ عمر رضی الله عنه ایمان نه وړو چې هغه دوی قوي کسانو. بل دا چې ټول د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه کورنۍ وه نږدې خپلوانو هغه ټول د نبی علیه الصلاة والسلام پسې ودرېده. نو هغوی راجمع شو، یو ډېر خطرناک قرار یې ونیوه. هغه دا چې ویلې راځئ دوی سره مقاطعه وکړو. مقاطعه داسې چې ورقه کې ولیکل چې څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام کورنۍ او څوک چې دوی سره دوستي کوي او د دوی دفاع کوي د هغوی نه به نکاح نه کوو او نه به خپل کومه لور چې ده یا خور چې دا به نه ورکوو. دغه رنګې به د هغوی ته به نه طعام ورکوو نه به ورنه طعام اخلو، یعنې هېڅ قسم کومک به د هغوی سره نه کوو. او دې ځینې وشړل، شعب ابي طالب ورته ویلې، اغیزې ته دوی لاړل او هلته یې واړول. 3 کاله د نبي علیه الصلاة والسلام دغه رنګې په ټوله کورنۍ باندې ابي طالب باندې ولګي تندې سختۍ تېرې شوې، تر دې چې کله به قافله د بهر نه راغله د مکې چې کوم مشرکینو هغوی به کوشش دا کاوه چې دا واخلي او د نبي علیه الصلاة والسلام کورنۍ ته ونه رسېږي، حتی که د خپل ریټ او د نرخ نه به قیمته هم دوی به اخیستله. حکیم ابن حزام چې خدیجه رضی الله عنها ترور کې ده، نو هغې ته به کله کله پټ داسې طعام وړه چې ابو جهل به ولید نو هغه به له ټولو خلکو مخکې رسوا که او بد رد به ورته ویلي. تر دې چې په داسې سختۍ کې او په داسې سختو شیبو کې 3 کاله تیر شو چې دوی سره نه چا هیڅ قسم کومک نه کاوه، بلکې هیڅ قسم تعامل یې ورسره نه کاوه. تر دې چې د نبوت 10 کال شو، یو کس را پاڅېده، هشام ابن عمرو یې ویلي. طبعا ټول مشرکین د دې نه خبرو چې دوی په څه حال کې دي او کومسې ژوند کې دي. نو دی را پاڅېده او لاړه زهیر ابن ابي امیه ته او هغه ته یې ویلي چې ته ګوره موږ به طعام خورو، ژوند به تېرو، او زموږ د قوم دي داسې یو خلک وي چې هغه دې مړه کېږي، د ولږې نه دې مړه کېږي، د تندې نه دې مړه کېږي. دا خو زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره نه ده او نه په دې باندې زه راضي یم، باید د دې خلکو څه غم وکړو. نو هغه ورته ویل چې زه خو یو سړی یم، وایي راځه زه هم در سره یم. لاړل 3 کس ته، مطعم ابن عدي نومېده، هغه ته هم همدا خبره وکړله چې ته په دې باندې راځي، دا خو زموږ خپلوان دي، زموږ د قوم خلک دي چې هغه د ولږې نه مړه کېږي او موږ او تاسې هلته ښه بېغمه خوراکونه کوو، دې باندې خو موږ نه یو راځي اگر چې دا ټول مشرکان. نو هغه ورته ویل زه خو یو سړی یم، وایي دوه در سره موږ یو. بیا د دې نه وروسته داسې ابوالبختري ابن هشام ته لاړل، هغې هم د ځان سره یو ځای کړ. زما ابن الاسود ته لاړه، هغه هم ځان سره یو ځای کړ. دوی 5 کسان شو. د شپې فیصله وکړله چې سبا ورځ به ځو او دغه کومه صحیفه چې دوی ورکې دا لیکلي چې مقاطعه ده او په کعبه شریفه کې دننه ځوړنده کړې دا به راخلو او څیرې کوو به یې د ټولو خلکو په مخ کې. چې کله سبا شو، زهیر پاڅېده او ویلې چې ګوره دغه کومه صحیفه چې دا دې کې ظلم دی د خلکو سره، څنګه زموږ د قوم خلک دي د لوږې مړه کېږي او موږ او تاسې خوراکونه کوو. نو دې کې ابو جهل لا پاڅېده، وایي دروغ دی ویلې، دا ته نشي تېرې کولی.
په دې کې د ملګرو نه یو کس پاتې دی ویلې چې تا دروغ ویلې بلکې دا مونږ تیریکو بل لا پاتې دا سره 15 کسانو نور خلک هم ځینی چې کوم سره رحمه خلکو هغه هم شاته ودرېدل. نو ابو جهل ویل چې دا کار د شپې نه فیصله شوې ده، دا ناڅاپي کار نه دی. نو د دې نه وروسته لاړه چې کله ننوته چې صحیفه راواخیسته چې کوم دوی ورکې لیکل کړي وو د هغې هر څه چې وو د کوم شیان چې دغه حشرات چې کاغذونه خوري دا ټولې خوړلې وه، غیر د هغه ځای به پاتې وو چې کوم ځای کې به د الله رب العالمین نوم و. نو هغې ورته وښوده چې وګورئ تاسې ظالمانو دوی سره ظلم کاو، هغه صحیفه هم ختمه شوې ده. نو د دې نه وروسته د نبي علیه الصلاة والسلام کورنۍ یو څه د راحت ساه واخیسته، خو بیا هم د مشرکانو طرف ورته هر قسم ضرر متوجه و. اخنس ابن شریق دی به نبي علیه الصلاة والسلام ته ښکارم کنځلې کولې، د هغې پسې به اشارې هم کولې، په شا به چې نبي علیه الصلاة والسلام مسلمانان به نو هم غیبت به کو. الله رب العالمین دین وروسته به چې کله مشرکانو یو خبره وکړله الله رب العالمین به قرآن نازلو او د هغې جواب به ویله. الله رب العالمین وی ولا تطع كل حلاف مهین، الله رب العالمین وی ته تابعداري مه کوه د هر هغه انسان چې هغه قسم خور دی، همدا کار دی چې قسمونه خوري او سپک انسان دی. هماز مشاء بنمیم، دا سړی چې دی غیبتونو والا دی، ټول ورځ د خلکو غیبتونه کوي او بل بد صفت ورکې دی چې شیطانیانې کوي، د خبره هغه ته وړي او د هغه خبره ده ته وړي او په دې کې دروغ هم وایي. مناع للخیر معتد اثیم، او دغه انسان چې دی دا د خیر منع کوونکی دی، یعنی بې خیره انسان دی، هیڅ خیر په دې کې نشته او زیاتي کوونکی دی او ګناهګار دی، محرمات خوري، حرام والا سړی دی. عتل بعد ذلک زنیم، او بل صفت ورکې دا چې بد اخلاق انسان دی، سخت طبیعت والا دی او د دې نه وروسته چې دی د خپل پلار نه هم نه دی، حرامي هم دی. الله رب العالمین ورته هغه ټول قبایح را ظاهر کړه چې کله دی د نبي علیه الصلاة والسلام او د مسلمانانو غیبت کو او هغوی ته یې کنځلي او بد رد ویلي. دغه رنګې د مکي مشرکینو کې یو بل النضر ابن حارث ورته ویله، هغه لاړه او د پاریس ځینې قیسې ځان سره راوړلې، خلکو ته به ویلې چې قرآن ما اورئ، هغه هم قیسې دي، راشئ زه درته قیسې وکړم. نو هغې به ورته قیسې شروع کړلې. الله رب العالمین د ده باره کې هم آیتونه نازل کړه. الله رب العالمین وی ویل لکل افاک اثیم، الله رب العالمین وی عذاب دی وی، هلاکت دی وی، افسوس دی وی هر هغه انسان لره چې ډېر دروغجني، دا قیسې خو ټولې دروغ او ګناهګاري دغه کار وي. یسمع آیات الله تتلى علیه، د الله رب العالمین آیتونه اوري چې د باندې لوستلی کېږي، ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، او بیا دا داسې واپس کېږي ته به چې بالکل د الله د آیتونه اورېدلي نه دي. فبشره بعذاب علیم، الله رب العالمین وی د انسان ته زیری ورکه په درناک عذاب باندې. الله رب العالمین به دې ته عذاب ورکوي چې کله دی مسلمانانو ته او نبی علیه الصلاة والسلام ته ضرر رسوي او د قرآن په مقابل کې نورې کیسې رامخته کړي دي، الله رب العالمین به ته سخت عذاب ورکوي. دغه رنګې ورځ ابی ابن خلف راغی، په لاس کې وراسته هډوکي نیولي دي، نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ګوره دا هډوکي به څنګه الله را ژوندي کوي او د دې سره به الله څنګه حساب کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې همدا هډوکي به الله راوچتئ او تا به چې همدغسې هډوکي شي الله رب العالمین به دې راپاڅوي، حساب به درسره کوي او بیا ورته ویل چې بیا به جهنم ته داخلئ، راپاڅوي به دې همدغسې هډوکي شوي او بیا به جهنم ته داخلئ، الله رب العالمین به سره حساب کوي، ځکه ته خو ایمان نه راوړئ. الله رب العالمین وی وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الله رب العالمین وی دا زمونږ دپاره مثال بیانوي او خپل پیدایش د یاد ایستلی دی چې دا په سره کم حالاتو کې پیدا شوی دی. قال من يحيي العظام وهي رميم، او بیا وایي چې دا هډوکي به څوک را ژوندي کي او حال دا چې دا خو راسته شوي دي، دا خو ختم شوي دي. قل يحييها الذي انشأها اول مره، الله رب العالمین وی ته ورته ووایه چې اول کرت چا پیدا کړي دي، چې اول کرت کوم ذات پیدا کړي دي، دویم کرت هم پیدا کولی شي. کله د انشاء د یو شي مثال نوی موجود، اولی موجود نوی، د هغې جوړول یو څه سخت کار وي. کله چې مثال موجود شو بیا خو د هغې جوړول اسانه کاري. الله رب العالمین چې ستا هیڅ مثال نه موجود تی پیدا کړلی، نو د کله چې ته اوس پیدا شو دې نه پس خو ستا پیدا کول نسبت اول ته ډېر اسانه دي. وهو بكل خلق علیم، او حال دا چې الله رب العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې پوهی او عالم ذات دی. دغه رنګې ورځ ابو جهل راغی او هغې د زقوم چې الله رب العالمین به جهنمین ته په جهنم کې زقوم ونه شنه کوي چې دوی د زقوم نه خوراک وکړي، نو دې پورې دا ټوکې وکړلې
نو الله رب العالمین د آیت نازل کړ ان شجره الزقوم طعام الاثیم. الله رب العالمین وی دا ونه د زقوم چې دا د ګناهګارانو خوراک دی، د جهنميانو خوراک دی. کالمهل یغلی فی البطون. الله رب العالمین وی دا په شانته د نحاسو د انسان په خېټه کې داسې به خوټیږي لکه اوبو پسې چې اور بلکې او داسې خوټیږي، داسې به د انسان په ګېډه کې خوټیږي او داسې به جوشیږي. کغلی الحمیم، په شان د ګرمو اوبو. الله رب العالمین د ابو جهل جواب کوي چې ای ابو جهله چې ته کله جهنم ته داخل شوي هلته به تاته پته ولګېږي. په دنیا کې خو الله رب العالمین تا ته یو څو ورځې زندګي درکړې ده او مهلت او وخت یې درته درکړی دی. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. الله رب العالمین به ونیسي دغه انسان چې په قرآن باندې کفر کړی دی. ابو جهل دی د مثال باندې څومره خلک دي او بیا څه وکوي؟ فاعتلوه کش کوي الى سواء الجحیم، د جهنم منځ ته ور واچوئ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. او بیا به الله رب العالمین چې هغه ګرم عذاب ګرم یو به د په سر باندې واړوئ چې د دې عذاب ورته پته ولګېږي. موږ او تاسې په دې دنیا کې کله ناکله ویو چې یاره دې کفارو ته الله داسې وخت ورکړی دی او داسې وخت یې ورکړی دی او داسې دنیاوي دغې ورکړي. ورونو دا دنیا د آخرت په مقابل کې هیڅ ده. دا دنیا د آخرت په مقابل کې هیڅ ده. دا یو څو ورځې ژوند دی. نو الله رب العالمین دوی ته داسې عذابونه تیار کړي دي. او بیا به الله رب العالمین ورته څه وایي؟ ملایکې به ورته څه وایي؟ ذق انک انت العزیز الکریم. وڅکه دا عذاب، ته خو دنیا کې عزتمند وي، مؤمنان خو درته بې عزت ښکارېدل، ذلیله درته ښکارېدل، اوس دا عذاب وڅکه چې پته درته ولګېږي. نو چې کله به د مکي مشرکینو کفارو خبره وکړله، الله رب العالمین به د هغوی جواب کاوه. دغه رنګې یو ورځ کله چې ابو طالب مریض شو نو د مکي مشرکین راجمع شو او هغوی ویل چې راځئ د نبي علیه الصلاة والسلام سره په دې خبره کې یو څه حل رامنځته کړو. هسې نه چې ابو طالب مړ شي او بیا به خلک وایي چې هغې په ژوندون ورته څه نه شو ویلی چې کله هغه مړ شو نو نبي علیه الصلاة والسلام یې شهید کړ. نو راغلل داسې ابو طالب ته کېناستل چې زموږ او ستاسو ترمنځ خو ډېر داسې حالات تېر شو چې تا ته معلوم دي، خو دې نه پس چې دغه وراره د موږ نه منع کړ، نور دې زموږ بوتانو ته بد نه وایي، نور دې زموږ پلاران په باطل باندې نه ګڼي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته ابي طالب مخ راواړو چې ای وراره تا خو دوی خبرې واورېدلې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته جواب کې ویلې چې زه د دوی نه خالي یوه کلمه غواړم، یوه کلمه دې دا خلک ووایي او په دې یوه کلمه باندې به عرب هم د دوی تابعداري وکړي او چې کوم عجم دی هغه به هم د دوی تابعداري وکړي. نو ابو جهل ویلې چې راوړه دا کلمه دی، 10 کلمې به نورې موږ ورسره ویو، یوه کلمه باندې زموږ ټول عرب تابعداري کوي. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې لا اله الا الله ویوي نو دوی ویلې چې دا کلمې نه غیر، ذکر دې معنا دوی پوهېدل چې دا د یو الله رب العالمین عبادت کول دي او دوی خپل منځونه کې یو بل ته ویلې اجعل الالهة الها واحده، آیا دا دومره خدایان مونږ یو خدای اوس وګرځو؟ ان هذا لشیء عجاب، ان هذا لشیء عجاب. او دوی ویل چې دا خو ناشنا خبره ده، ته ګوره مونږ د دومره بوتانو عبادت کوو، اوس نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته وایي چې د یو رب عبادت وکړئ، نو دا خو ناشنا خبره ده، دې باندې عمل نه کېږي. بیا یو بل ته ویلي چې ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة، مونږ خو دا خبرې په وروستني ملت کې نه دي اورېدلي، نصرانیان هم دا خبرې نه دي اورېدلي، ځکه نصرانیت هم په باطله باندې و، د عیسی علیه الصلاة والسلام عبادت یې ورسره کاوه، اکثریت یې دغه شکل باندې او یا دا چې دوی ویلي چې د قریشو چې کوم دغه دینونه دي د وروستني حالاتو کې خو دا خبرې موږ نه وي اورېدلې، دا نوې خبرې دي. ان هذا الا اختلاق، نه دی مګر دا دروغ دي، د دروغ جوړ کړي دي، دې خبره مه منئ. دغه رنګې یو ځل بیا کفار راجمع شو نبی علیه الصلاة والسلام ته. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې راځه یو کار وکړه، هغه دا چې ته زمونږ د بوتانو عبادت کوه او موږ به ستا د رب عبادت کوو. نو زمونږ په بوتانو کې چې کوم خیر دی هغه به تا ته ورسېږي او ستا رب کې چې کوم خیر دی هغه به موږ ته ورسېږي. نو ټول به د یو د بل د خیر نه برخمن شو. الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړ. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. الله رب العالمین ته ورته ووایه چې ای کافرانو زه عبادت نه کوم دغه څه چې تاسې عبادت کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسې عبادت کوونکي یاستئ د هغه څه چې زه عبادت کوم، ځکه چې تاسې خپل بوتان پرې نه دی نو دا خو د الله عبادت نه دی.
نو چې کله تاسې د الله عبادت نه کوئ او زه ستاسې د بوتانو عبادت نه کوم، نو زه به خپل دین طرف ته دعوت کوم او تر هغې به په دې حالت باندې یم چې تر څو پورې الله رب العالمین دغه دین ظاهر کړي. دغه رنګ یو ځل دا کوم چې د مشرکینو مشران دوی راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ګوره تا سره د فقرا صحابه دي، صهیب رضی الله عنه سره دی، بلال رضی الله عنه سره دی، عمار رضی الله عنه سره دی، ستا په دې مجلس کې ټول فقرا خلک وي، غریبان خلک وي، موږ څنګه تا سره کینو؟ ته داسې کار وکړه چې دوی وشړه د ځان نه، نو موږ به راشو او تا سره به کینو او ستا خبرې به واورو. الله رب العالمین ورته وایي ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه. الله رب العالمین ورته وایي دا مؤمنان مشړه، دا مشرکان دي ایمان نه راوړي، هغه مؤمنان مشړه چې الله رب العالمین نه دعا غواړي په سبا او په بیګا کې، د الله رب العالمین د رحمت امید لري، د الله رب العالمین د رضا امید لري، د دوی په خاطر دا مسلمانان مشړه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. د دغه مشرکان که چېرته په تا باندې ایمان نه راوړي نو د دوی په تا باندې څه محاسبه نشته او نه ستا په دوی باندې څه محاسبه شته دی، د دوی نه ته حساب نه ورکې، دا کسان مشړه او که چېرته دا کار وکړه دا خلک دې وشړل نو ته به زیاتي کوونکو نه شي، دا کار مه کوه. الله رب العالمین ورته وایي چې د دې مشرکانو په خوله باندې دا مسلمانان مشړه، اگر چې دوی په سترګو کې دا ذلیل دی او ځان ورته عزتمن ښکاري، لیکن الله رب العالمین عزتمن دی. لکه څنګه چې آیت شریف کې الله رب العالمین وایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله رب العالمین وایي الله عزتمن دی، د هغه رسول عزتمن دی، مؤمنان عزتمن دي. دا خبیث خلک دي، دوی خبرې منه. کله چې ابو طالب باندې دا مرض سخت شو او داسې مرحلې ته ورسېده چې نور په دې باندې خلک پوه شو چې ابو طالب د دنیا نه ځي، نو نبی علیه الصلاة والسلام راغی او مشرکان و مشران چې کوم هغه هم راغله ابي طالب ته کېناسته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې خالي یوه کلمه ووایه چې لا اله الا الله، لا اله الا الله ووایه، زه په ورځ د قیامت ستا شفاعت کوم. الله رب العالمین په نیز به زه خپل دلیل بیانوم چې زما تره د لا اله الا الله کلمه ویلې ده، دا ستا اخري وخت دی او دنیا نه ځي. اخواته ابو جهل او نور مشرکان ناست دي، هغوی ورته ویلې چې نه څنګه ته لا اله الا الله وې او د پلار او د نیکه دین پرېږدي، د ټولو قریشو دین پرېږدي او ته لا اله الا الله وې. نو ابو طالب نبی علیه الصلاة والسلام ته هم ګوري، دغه رنګې هغه کم مشران چې ناست دي هغوی ته هم ګوري مشرکان. په دې وخت کې ابو طالب ویلې چې زه د عبدالمطلب په دین باندې یم او همداسې روح ووت. نبی علیه الصلاة والسلام سخت خفه شو چې هغه تره چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ولاړو، د نبی علیه الصلاة والسلام دفاع کوله، په هر ځای کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره چې مشرکانو به څه ویلې دا به مقابل کې ولاړو، هغه د دنیا نه کافر لاړه، مسلمان نشو. الله رب العالمین ورته وایي انک لا تهدی من احببت، ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ته خوښه ګڼې، ولکن الله یهدي من یشاء، لیکن الله رب العالمین هدایت کوي چاته چې خوښه شي. هدایت د الله په لاس کې دی، ته به ورته دین ښې، خو نور هدایت چې دی دا د الله رب العالمین په لاس کې دی. که چېرته ستا په لاس کې وې نو تا خو دا خوښه ګڼله چې تره د کافر دنیا نه لاړ نه شي، مسلمان لاړ شي، خو چې کله الله رب العالمین ورته هدایت نه وکړی دنیا نه مسلمان لاړ. نبی علیه الصلاة والسلام ویلې چې دې نه پس به زه د خپل تره ته بخښنه غواړم تر هغې پورې چې الله رب العالمین زه دې نه منع کړی نه یم. نو الله رب العالمین ورته ویلې ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. الله رب العالمین ورته وایي چې دا مناسب د پیغمبر لره او هغه کسان لره چې مؤمنان دي چې دوی دي د مشرکان دپاره بخښنه وغواړي. کله چې یو سړی په دې پوه شي چې د دنیا نه مشرک لاړه، بیا تا ته جایز نه ده چې ته مسلمان یې او هغه ته الله نه بخښنه وغواړي. الله رب العالمین د دې نه منع ولو كانوا اولی قربا، اگر که د خپلوانو نه وي، خو چې کله دنیا نه د کفر په حالت کې لاړه نو بیا د هغه دپاره بخښنه غوښتل دا نشته. ابو طالب په داسې حالت کې د دنیا نه لاړه، نبی علیه الصلاة والسلام پرې ډېر سخت خفه شو. د هغې نه 2 یا 3 میاشتې تېرې شوې، خدیجه رضی الله عنها مریضه شوه، هغه هم د دې دنیا نه وفات شو. نبی علیه الصلاة والسلام هغه 2 کسان چې یو ابو طالب و چې په هر بیا د نبی علیه الصلاة والسلام دفاع کوله، او بله خدیجه رضی الله عنها و چې کله به کور ته راغې هغې به ورته ډاډګیرنه ورکوله او خپل مال به د هغې د اسلام په لاره کې مصرفو. هغه دواړه دنیا نه لاړه. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت خفه شو.
دې کال ته حتی عام الحزن ویل، یعنې خفګان کال، چې دوه داسې دوستان د نبي علیه الصلاة والسلام پکې لاړه چې هغه دواړو نبي علیه الصلاة والسلام سره د دین په نشر کې مرسته کوله. نبي علیه الصلاة والسلام په داسې حالت چې ډېر سخت خفه شو، سوچ یې وکړه چېرې دا د مکې اهل چې کوم دي دا ایمان نه راوړي، نو بهر چېرته لاړ شي او بل ځای کې دعوت وکړي. نو هغه و چې د هغه سره خپل یو غلام زید ابن حارثه نومېده. دوی روان شو طایف په لور باندې، د طایف په لور باندې روان شو، طایف ته لاړه. هغلته نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم مشرانو د ثقیف د قبیلې هغوی ته ورغله، دې په خاطر که دوی دعوت قبول کړي او الله رب العالمین د دوی په واسطه دغه دین امداد وکړي. نو یو د هغوی نه عبد یا لیلو، دغه رنګې بل مسعود نومېده او حبیب نومېده، چې کله دوی ته دعوت ورکړه، یو ورته ویلې که چېرته ته په حقه یې نو زه به د کعبې پوخ پوش کومه. د ریشخند نه یې ویلې، د خندان یې ویله. دویم کس ویلې چې آیا الله رب العالمین بل څوک په دنیا کې نه و چې تی موږ ته رالیږلي؟ تاسې وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام دا کوم صبر دی چې نبي علیه الصلاة والسلام یې کوي. د قوم سره هغسې مشکلاتو کې مخ، کله چې هغوی ته ځي هغوی ته دعوت ورکوي، هغه ظالمان هم ورته داسې جوابونه ورکوي. دریم کس ورته ویلي که چېرته حق پیغمبري نو زه جواب نه درګرځوم، ځکه هسې نه چې ما ته هم څه عذاب ورسېږي، او که په حق نه یي نو زه در دې نه ډېر لوی یم، ځکه سردار یم د دې او تاسې عادي سړی چې زه تا سره خبرې وکړم. نو هغوی ته یې ویلې چې کله تاسې زما خبره نه منئ نو نور چاته په دې جرأت مه ورکوئ چې زما مقابله کې ودرېږي. نبي علیه الصلاة والسلام د طیب نه راووته چې بیرته واپس لاړ شي مکې ته. په دې کې دوی ورپسې د قوم چې کوم واړه بې عقله خلک او دغه رنګې غلامانو، نو هغې ورپسې کړل او هغې ولمسول په دې باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ضرر ورسوي. هغوی د نبي علیه الصلاة والسلام پسې شو، څوک کنځلې کوي، څوک ګټې واري، تیږې واري، تر دې چې نبي علیه الصلاة والسلام پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې. دومره ضررونه ورته ورسي نبي علیه الصلاة والسلام ته. نبي علیه الصلاة والسلام راغی، د هغوی نه راغی، یو ځای کې کېناسته، ډېر زیات خفه او د خفګان په وخت کې دعا یې شروع کړه الله رب العالمین ته. په دې وخت کې د مشرکینو یو دوه کسه چې مشرکانو، عتبه او شیبه چې دواړه سره ورونه وو د ربیعه زامنو، هغوی ولیده. نو د هغوی یو غلامو عداس نومېده. نو د هغوی په زړه درد وکړه چې په دې حالت کې ولیده، نو هغه ته یې څه انګور ورکړه چې دا نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړي. چې هغه ته یې ورکړه نو نبي علیه الصلاة والسلام بسم الله وویله. نو عداس ورته ویله چې دا قوم خو بسم الله نه وایي، تا څنګه دا وویله؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ته د کوم ځي؟ نو هغه ورته ویل زه د عراق د نینوا یم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل او ته د هغه ځي چې کوم ځای کې الله رب العالمین یونس ابن متا رالیږلی و. نو هغه ورته ویل چې ته هغه څه پېژني؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې هغه هم پیغمبر و، زه هم پیغمبر یم، د الله رب العالمین د طرفه رالیږل شوی یم. چې کله دې غلام دا وپېژند نو نبي علیه الصلاة والسلام ته لاسونه او پښې د هغه ښکلول شروع کړه. هغوی ګوري چې کله یې وکاته یو بل ته یې ویلې چې غلام یې ورته فاسد کړه، واپس یې راوغوښته، وایي دا ته څه کې؟ هغه ورته ویلې دا پیغمبر دی د الله د طرفه، د اوس وخت کې په ځمکه باندې د نه غوره او صالح کس نشته دی. هغه ورته ویلې پرېږده دې خبرې، ستا دغه کوم دین چې دا د هغه نه غوره دی. تر دې چې نبي علیه الصلاة والسلام په داسې غم او خفګان کې را روان دی چې قرن المنازل ته راورسېده. چې کله دې ته راورسېده په دې وخت کې جبریل امین ورته راغی او دغه رنګې ملک الجبال کوم ملایکه چې په غرونو باندې مقرره کړی شوي هغه ورته راغله. نبي علیه الصلاة والسلام ته جبریل امین ویل چې دا فرشته ده، ملایکه ده، په غرونو باندې مقرره او په تا باندې سلام وایي. نبي علیه الصلاة والسلام د سلام جواب ورک. وروسته د هغې نه ورته ویلې که چېرته ستا خوښی ملک الجبال ورته ویلې نو زه به په مکه باندې دا کوم غرونه چې دي دا به ورباندې رانږدې کړم او دا ټول به یې منځ کې تباه او هلاک شي چې تاسو ته دومره ضرر رسولی او ته دومره خفګان کې اچولی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، که دوی ایمان رانه وړي کېدای شي دوی بچیانو کې الله داسې کسان پیدا کړي چې دوی ایمان راوړي. الله رب العالمین وایي چې ته ما د خلکو دپاره رحمت لیږلی. نبي علیه الصلاة والسلام د خلکو دپاره رحمت. نو انشاءالله نور به سبا پوره کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.